ملګرو سلامونه او احترامات. دا بیخي اخري روژه ده او یا به سبا بله روژه شي. د شانګلې له لوڼۍ یو باراني ورځ درته ښیمه. دا شینکې شینکې وطن دا د ټانګو یوه ونه ده. موږ چې واړو په یو ساه به دې ټانګو ته وختو. د دې سره خوا کې یوه ښکلې چینه رابهیږي. د دې چینې نه اوس هم هر ماښام زه اوبه وړمه او زما والد صاحب د دې نه بغیر اوبه نه څکي. هغه وایي دا منرل واټر دی، دې کې ښکلي چې کوم دی د لرې غره نه راځي او موږ ته وایي دې اوبو باره کې ډېرې قصې کولې چې دا چې څومره د لرې نه راشي نو دومره ډېر منرل پکې ځان سره حل کړي او دې کې ډېر دا صحتمند دی. بهرحال لنډه خبره ده. زه رالمه د دې سره خوا کې زمونږ جومات دی. دې جومات کې ډېر وخت مونږ منځونه تراویح اوس هم کوو راځو. سبق مې هم دلته ویلی دی د قرآن ماشوم به ومه. زمونږ قاري صاحب د خدای لري هغه ډېر یو ښه قاري صاحب دی، یو نوي فکر قاري صاحب دی، یو نوي سوچ د دنیا د زغل سره سم قاري صاحب. جومات کې یو دوه مقتدیانو مونځ هم وکړو. عبدالوهاب موږ سره وړوکی رالوی شوی دی، دی به دلته او نو دته به موږ کاکا وي، ده به کله موږ وهلو کله ټکولو. اوس عبدالوهاب هم لاړ چې کوم دی تللی دی شیشڼو ته. موږ ځان له دلته اوس په ښار کې وو. عبدالوهابه سلام علیکم. وعلیکم سلام. ته څنګه تا ته به موږ څه نوم وی په ډوکالي باندې؟ بس تاسو خو ډېرې کاکا او که څه به درته وي، که دلو به درته وي که څه بس چې تاسو څه ویلي دي بس هغه تا ته قبول دي. ښه څه حالت دی اوس؟ نن سبا ته تللی سټ ته داسې ډېر نه راځي نو خفه کېږي په سټ پسې که نه؟ دلته دې خړپوڅې کړي دي وړوکی رالوی شي. بلکل بس دا خو یو ما زیات وخت دلته ویستی دی او زه ستاسې ډېر زیات شکرګزار یم. زما هم تاسې ډېر خیال خاطر کړلی. او که نه او که نه موږ خو واړه رالوی شي یو ځای که نه. عبدالله به خوشحاله شي انشاءالله. په 29 تاریخ به بیا دیګونه عبدالله پخلی هم ډېر ښه کوي، نور هم ډېر تکړه سړی دی، خدمتي خوشحاله. باچالي نیکه یلکه نیکه ته څنګه یې؟ مونځ دې وکړو ټیک ټاک خوشحاله؟ جومات کې ګڼه وه؟ قاري صاحب راځي؟ نن دا موسم ډېر یخ دی نو د شانګلې دا موسم خو سمیږي نه یاره. مونږ هم کاږه کړو د ځان سره په مخه بارانونه دي. والله باچالي نیکه ته نعمتونه دي کنه د روژې نعمتونه دي. باچالي نیکه هم ډوکی خس رالوی شو موږ سره. اوس یې د واده وکړو وروره زمونږ هم دغه حال دی نیکه. بهرحال دا نیکان تاسو دا ودونه زر زر کوئ، دا څه وجه ده؟ بس دا خو زمونږ یو رواج دی. رواج دی که نه؟ تاسو څه وایئ چې په مټه باندې پوره شو چې بیا مزدوري ښه کېږي، ځوان را سره ګڼ شي. یاره نیکه خوشحاله راته اوسي. زه ورځم دې جومات ته ملګرو، زه به د ماسپښین مونځ هم وکړم. یو بل محتدي یوه درانه شړۍ ځان نه تاو کړې ده او هغه هم چې کوم دی. سلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه چل دی سړی؟ څپلی کلکې څپلی کلک وم. مونځ دې وکړو؟ مونځ خو شو. نو روژه ده اوس دې هم روژه نیولې ده که څنګه چل؟ جوړې اوده وي. روژه کې خو روژه کې د کلي دا موسم ډېر ښایسته دی، ډېر یخ موسم دی، مزدار موسم دی. موږ اوس د پېښور نه راغلو. د پېښور او د دې ځای تقابلي جایزه لږه واخله که نه؟ پېښور کې ډېره زیاته ګرمي وه که نه، بس د ګرمۍ د وجې نه موږ ډېر خراب شو. د کلي دا ښایسته موسمونه دا شینکې دا چاپېرچل دا شړۍ زموږ سېږه بس شړۍ موږ اچولې ده او د خیره سره بس موږ د روژې دلته ډېر روژې ډېرې ښې تېرېږي دلته. صحیح خوشحاله راته اوسې، ډېره زیاته مننه دې کومه. ملګرو دنده ورځمه جومات ته، زه به هم پیزار وباسمه چې ورشو او جومات ته چې ننوځئ نو اللهم افتح لي ابواب رحمتک دا دعا به وایئ. ډېر محترم یلکه بنګلې دا را سره هم ولاړ دی. بنګلې دا داسې زما د تره زوی دی چې دلته یو خو زمونږ دا ګاونډ پې آباد دی، د ده یو څلور تیتر دي. تیتر یاره هغه چې سهار پاڅي دا ټوله محله یې په سر باندې راغستي. زما والد صاحب ورته قاریږه وایي تیتر به حلالومه. بنګلې هم شړی اغوستې ده. بنګلې په یو وخت باندې ډېر ښه انجینیر هم دی، ډېر ښه ترکاڼ هم دی، ډېر ښه مصري هم دی، د جومات کارونه هم کوي او په وخت ضرورت موږ له کله کله امامتي هم کوي. بنګلې سلام علیکم. وعلیکم سلام. بنګلې څنګه یې؟ خیر خیر ته ښه ټیک ټاک؟ یخ ډېر دی بنګلې؟ ډېر یخ دی، بس بارانونه شروع دي او شانګلې دا موسم ګوره بنګلې دا مۍ ده، د مۍ منځ دی که نه، 14مه 15مه نیټه ده، بیا هم موسم نه ګرمېږي. موسم ډېر یخ دی، مرګ په غرونو باندې ګلۍ ورېږي. الله دې خیر کړي. دلته خو لاندې هم ګرمی شو او نن دا ورځ داسې ډوبه ډوبه ډوبه. الله دې خیر کړي. نو بنګلې دا محله چې دا بالکل زمونږ او ستاسو ده، نو دا به څنګه آبادو؟ دا به انشاءالله به ما او تا په ډېرو خلکو هر سړی به خپل د برخې کار کوي او دا پښتانه په دې روژه کې بنګلې شعرونه لانجې منجم کوي. دوی ته یو پیغام ورکړه الله هدایت وکړي ځکه دا خو ډېره د رحمتونو میاشت ده، قیمتي میاشت ده. پکاره چې دې کې شرونه مرونه نه کېدی، دې کې ذکرونه کېدی، سبقونه ویلی کېدی او د انسانانو خیال ساتلی، یو بل سره مینه محبت کولی. صحیح. بنګلې خوشحاله اوسې، ته هم شړۍ خږي پر ځان نه تاو که. ملګرو زه اوس ورځمه، دا چونکې زمونږ د محلې ذاتي جومات دی او دلته خلک اعتکاف ته هم ناست دي. نو اوس به زه خبرې خپلې لږې ورو ورو کړم. دا اعتکاف ته ناست دي
او دنده څه ځوانان چې دي نو هغه تلاوتونه کوي، سبقونه وایي. او دا زمونږ 3-4 کوره دي دلته خالصي، بس مونږ دلته ځان له یوه دنیا را جوړه کړې ده، ځکه چې دلته زمونږ قاري صاحب دي، دا ځوانان دي. یاره یو ځوان دی، زه غواړم چې د سره یو څو خبرې هم وکړم. دا بیلر تاسو کتی شئ جي، بنګلې وایي چې بیلر دا دلته دومره یخي ملګرو چې په دې یخ کې بنګلې دې بیلر کې تاسو اور بلوئ؟ دې کې موږ اور بلو، روژه ماتي ټایم کې بلو، روژه ماتي ټایم تراویح هم دلته کېږي که نه؟ او دا بره دا پیپ بیا ختلی دی بنګلې؟ دا بره ختلی ټیم نه وتی دی بره. ښه دلته خو لوګی موګی نه جوړېږي که لوګی نه جوړېږي. ښه او خو ماحول ګرم دی، ډېر زبردست. دا جومات خو ډېر غټ دی نو دا ګرمېږي له دې ډېر سره؟ ښه ګرم وي. ښه ګڼه پکې هم ډېره وي. ښه او ډېر ښه ګرم وي. او تاسو بیا په جومات کې چې کله لمونځ او تراویح شو روژه ماتې زموږ په جومات کې، ماښام روټۍ زموږ په جومات کې، د الله جي او قاري صاحب اعتکاف اظهاري. ښه او بیا دغه هم کوئ د دې نه پس بیا په محلې باندې باس هم کوئ چې د دې د خیر ښېګړې دپاره څه پکار دي؟ تعلیم کوو، د خیر ښېګړې لپاره خبرې کوو. صحیح، خوشحاله اوسئ بنګلې، خوشحاله اوسئ. دلته د بیلر نه وروستو یو ځوان ناست دی، روژه کې تلاوت هم کوي، قرآن شریف یې بند کو نو د سره به یو څو خبرې هم وکړو. السلام علیکم ځوانه. وعلیکم سلام جی. نوم دې څه دی او عمر دې څومره دی؟ بحر ملک نوم مې دی او 17 سال عمر مې دی، کلاس 9 کې سبق وایم پېښور پبلک سکول کې. صحیح. نو د دې ځای که نه؟ او جا بالکل د دې ځای. ستاسو دا محله چې ده دې باره کې راته یو څو خبرې وکړه که نه ستاسو ده؟ زمونږ دا محله چې دا ډېره ښه محله ده، پرامنه محله ده او ټول خپل کسان پکې اوسېږي. دلته جرګې کېږي، مونږ راغونډېږو دلته جومات دپاره، خیر ښېګړې دپاره کارونه کوو مونږ، او دلته تلاوت کېږي. دا بیلر چې لګېدل دی د دې شاته چې ناست یو اور بلیږي او تلاوت کوي، د هغې بېله مزه او زمونږ محله ډېره ښه محله ده. قاري صاحب هم زمونږ یو ښه ایجوکیټډ قاري صاحب دی او ښه دا مقتدیان هم ښه دي او تراویح کېږي دلته باقاعده، جومات آباد دی. صحیح. او پېښور نه څو وخت پس رالې کلي ته؟ پېښور نه تقریبا مونږ 2 هفتې وویستې، کووډ-19 روژې 2 هفتې مونږ هلته وویستې، بیا کووډ-19 د لاسه چوټي راکړه نو بیا مونږ واپس رالو، سټډي بنده شوه. صحیح. جی. او چې کلي ته راشئ نو خوشحاله یې دلته؟ دا موسم هم ښه ابو هوا هم ټیک؟ دا خو ډېر زبردست موسم دی، داسې موسم بل ځای کې ماته نه لګي چې په پېښور موسم د دې ځای نه ډېر بدل شي. د ماسپښین اهمه فریضه مو ادا کړه، باران ورو ورو په مینه محبت باندې وریږي، باران به هم راوریږي، زموږ سفر به هم دوامداري. ما او بحر ملک کم چې اوس موږ سره خبرې اترې وکړې بازار ته روان شو. دا بیخي زموږ د جومات لاره ده، قجیر دا هم راوتی دی، چترۍ په لاس باندې او جوړې. قجیر دا چې دی نو دی خپل یو مهارت لري، دلته یو ځایي سکول دی، په هغې کې پرنسپل دی، کوترې هم ساتي. او قجیر دا به غوزانو کې ډېر تکړه و، پخوا به موږ یو لوبه کوله غوزان. قجیر دا څه حالات دي؟ باران ډېر دی؟ او کنه یاره قجیر دا بارانونه ډېر کېږي دلته، تقریبا هر مازدیګر یو ښکلی باران الله کوي. تقریبا دا 4-5 ورځ دا موږ ته ټانګ نیولې. ټانګ نیولې دی، باران ټانګ نیولې دی. او چې ټانګ خطا کړي نو بس بیا باران ودرېږي که نه؟ دا نیکان ورتېر شو. نو قجیر دا څه به ویل غواړي؟ ولس دې دا وخت ګوري، بلها خلک دې ګوري، کلی موسم به روژه مازدیګر دا وایو چې ماشاءالله زموږ روژه چې وه ډېره زبردسته تېره شوه. اډو پې پوه نه شو؟ بالکل پې پوه نه. یاره قجیر دا پېښور کې خو به زه تږی کېدم ډېر زیات. نه دلته خو اکثر موږ په کور کې شربت وکړو نو شربت پاتې شي، بیا پښمنۍ موږ ته یاد چې شربت هم شوی او روژه ماتي کې. روژه ماتي کې تاسو ونه څښو. او سکول څنګه روان دی قجیر؟ دا سټوډنټس دی او پوره فلو ودرېده ستاسو؟ بس زمونږ د دغه سره د کووډ سره زمونږ دا سیسټم لږ ګډوډ شو او بل موږ سره زیاتې دا وکړو چې زمونږ خو پرایویټ سکول دی که نه؟ او کنه پرایویټ سکول نه چلېږي، زمونږ نه چلېږي. دا ستاسو ټول ذریعه معاش خو هم د هغې سره تړلی؟ بل دا دی زمونږ د کلي سوسایټي داسې ده چې یو ورځ ماشوم رانه چې وایي دی نه دی راغلی، د فیس به نه الو. ښه نو دې کلي ته هم یو پیغام ورکوي، د کلي ډېر خلک به هم تاسو ګوري قجیر ده؟ او کلي ته خو زما ټولو خلکو سره دا رابطه او ریګولر ورته یم چې یاره که قانوني طور دا څوک ټګۍ ته نه یې ناست. او بالکل استاد خو دې ته نه یې ناست چې غلا غول ته کوي که نه؟ او نه داسې یو څه شی دی چې دا به پټ راځي موږ له موږ به ترې خبرېږو چې یاره دیونه فیس مالی او نور پیرنټس به ترې نه خبرېږي. دا خو یو اوپن شی به هغه په ګورمنټ په د هغې باقاعده نوټیفیکیشن کوي چې یا فیس والی یا مالی که نه؟ نو
باقاعده د دې موږ خو دا ویو که فرض که دا فیس پاتې هم شي که نه نو ستاسو به واپس کېږي یا به په نیکسټ منت کې ستاسو ایډجسټ کېږي صحیح نو بس تاسو ته او عجیبه خبره دا ده چې موږ سره هغه خلک دغه کوي چې چاته څوک خپله تنخوا ریګولر لري هغو تنخوا ریګولر او ستاسو احساس ورته نه دا ټیچرز نه دي زیات دي کله کله خلک دا هم ټک کوي پرایویټ سکولونه زیاتې کوي وایي دیو جرمانې هم لګوي او دا د یونیفارم فیس او دا فلانې او دا نه داسې زموږ سکول کې تر اوسه پورې هېڅ قسمه داسې شی نه دی شوی که نه بل بس موږ له خو چې سټارټ کې څوک راځي اډمیشن کوي نو موږ ته وایي موږ ورته فیس سټرکچر وښیو هغه ټیکي که ستا خیال کېږي یو شی چې بیا مستقل شي نو خلکو ته بیا ورته زړه ووایي خوشحاله اوسئ قجر ده ډېره مننه کوم ژوندي راته اوسئ السلام علیکم لاړو جي لاړو قجر ده قدرمنو موږ د سټ ګل آباد نه روان شو او باران رو رو ورېدو ولاړه ویته سور سالوګې د لمدېدو ولاړه ویته موږ روانو د کلي په لور باندې موږ به دې ته کلی وي چا به تپوس وکړو پخوا چې به موږ وی چېرته موږ وی کلي ته ځو کلي ته دا هغه کلی دی Mr. Bahrimal is also along with me. So boy, you told me that I will construct I will have a creative construction in my village. Yes. So will it be possible in coming future? Because if your MPA MNA is not doing so how can you be in the position to do this? Inshallah, I will do it because I am trying my hard. I am struggling. Shower and I will be in a great post. Yeah. And inshallah, I will bring out the talent of Shangla. Oh, I see. Construct a school. I will and I will also say to the government that this is the work of government. Build the roads. The roads are not good, and tourist spot. Yeah. Good. So what do you think if we get success to develop the tourism industry of district Shangla? So will it be like a healthy activity for the local community? Yes, our economy, the economy of the village will be strong. The people will be then educated. They will see the more people. They will learn from them, and we can create a huge employment because of tourism. Yes, of course. So what about the peace in this region? Like the hospitality, the peace, the mentality of the people, how they are treating the tourists, the unfamiliar faces. They are very peaceful people of this village. They treat the guests and the tourists very well. They are very friendly and good heart people. Okay. Yes. They are kind-hearted people. They are friendly. They are peace-loving. Okay. Thank you so much. ملګرو موسم داسې جانانه دی نو موږ هم په جذباتو کې راشو انګریزي هم وویو اردو هم وویو پښتو هم وویو به هر حال ټولې ژبې محترمې دي د پروفیسر ډاکټر عباسین صاحب خبره وی خپله ژبه د مور مثال لري او دا نورې ژبې چې دي نو مامي او ترور او بابي او دادي نو به هر حال موږ روانو زموږ ډېر محترم سرجي دی د سرجي سره به نن مرکه کوو بخیر علي ستړی مشي دلته خلک په موټر سایکلو باندې ګرځي ملګرو یقین وکړئ د هغه شخصیت سره ومیلاومه چې زړوکې ومه ماته به یې اپشلې وي اپشلې او موږ به په سکول کې وو کله به یې وهلو کله به یې را سره مینه کوله او زموږ ډېر محترم سرجي ډېر خوشحاله شوم یو موده پس په ویډیو کې تاسو سره لګیا یم زه معرفي کېږم بوای ما سره به دواړه راشو زه به د سر سره اگر چې سر کوویډ هم دی خو زه دا ماسک لګوم او تاسو سره په خیر کوم ځکه چې زه وایم چې د استاد سره سړی میلاو نه شي که نه نو تسلي نه کېږي تسلي موږ خو ویکسین اوس وکړو ښه تاسو ویکسینیټډ یې سر او دا درجي په خیر السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام درجي تاسو خیر ټیک ټاک خوشحاله سو کله راغلی خیر زه سرجي اوس 2 ورځې مې کېږي چې راغلی یم ښه ساتو ښه دی ډېر خلک به دا وخت زما د یوټیوب د لارې د فیسبوک په شیشه باندې تاسو ګوري سرجي دا بغیر د مبالغې نه وایم چې موږ ډېر واړه و تاسو به راسره ډېر محنت کوو نو دا راته ووایي او اوسه پورې ملګرو دا هم د یادونې وړ ده سرجي اوسه پورې هم هغه سټمنا لري هغه انرژي لري دلته ټویشنې کوي ځي راځي او بهر ملک چې د کیمرې په شا دی د ده په تربیت کې هم د سرلاس دی زما نه واخله او ده ته دا سلسله را رسېدلې ده سرجي دا کم تحریک دی او کومه جذبه ده تاسو اوسه پورې تاند او ځوان ساتي خوشحاله شوم او بېګا د باندې ماښام مونږ کور باسي کړی دی
ډېره مینه دا ستاسو مینه ده او موږ ته په دې خبره باندې زموږ زړه ډېر غټ شي چې یاره موږ معاشرې ته موږ ډېر ښایسته خلق ورکړی دی داسې خلق چې هرې شعبه کې هغه زموږ پېژندګلو ده نو بس تاسو هغه مینه او محبت ته اخلاص دی چې یاره موږ الحمدلله دا په دې 50 سال په عمر کې زموږ ځان رضوان ښکاري او کوشش دا کوو چې ژوند تحریک دی چې یاره څومره پورې ممکنه ده چې دغه تحریک سرجي یو بله ډېره مهمه خبره په دې باندې موږ یو بله پیره هم خبره کړې وه تاسو کې خدای پاک یو داسې تحریک را پیدا کړی دی چې د دې قام د ولس د بچو دپاره یو نه ختمېدونکې جذبه لرئ کله کله داسې هم چې زموږ د کلي دا خلک خو ډېر عجیبه اپروچ لري ایګویسټک دي تاسو ته وایي چې دومره عمر دی وشو اوس بوډا شوی مې ته اوس هم دا د ټیوشنو نه نه قلار چېرته کور کښېنه هغه خلکو ته به په سافټ ژبه باندې کم پیغام ورکوئ ګوره موږ ته پکار دي چې موږ لکوټې په هره پهلو باندې مثبت لاړ شو زما الحمدلله 50 سال عمر هم دی او زه د 50 سوشل ساینسز ماسټر هم یم خو ما د انګلیش دپاره اوس هم داخله کړې ده خو اوس تاسو بله داخله کړې انشاءالله العزیز زه به سږکال سوات یونیورسټۍ نه که زندګي او خیر په انګلیش کې په لټریچر کې به زه امتحان ورکوم او زما دا ایمان دی دا یقین دی چې انسان الله تعالی دې دنیا ته کار دپاره رالیږلی دی د انسانیت ته د خیر ورکولو دپاره رالیږلی دی لہذا څو پورې چې کېږي زه یم چېرې تر د اخري ساه پورې بس انسان نه څومره ممکنه وي د محنت وکړي د انسانیت ته خیر ښېګړه ورکړي نو بس دغه هلې ځلې دي انشاءالله ویری ټرو سرجي ما ته یو ډېر مشهور کوټیشن را یادېږي وایي چې if you want to prove yourself justify your existence انسان چې خپل ایگزیسټنس جسټیفای کولی شي سرجي د اهمیت بیا نه ختمیږي په دې کائنات کې ډېره مینه او احترام سرجي او په دې آن ریکارډ درته وایم که روژه ماتې ته پاتې کېږئ ډېر خوشحاله بس تاسو لیدل زموږ روژه ماتې هم دی اختر هم دی زموږ خوشحالي هم دي او په نیز د خدای چې لکه د ژوند نه دا خبره کوو چې موږ ته په دې خبره زموږ زړه هم غټ شي او خپل قدر راته هم لکه ډېره مینه او احترام سرجي ستاسو چې صحیح مکنه دا ستاسو هغه لفظونه دي الله دې ښه وچت کړي الله پاک دې خوشحاله لره او الله پاک دې ډېر خوشحالي دې دلته سبزیانې وغیره یا سامانونه چې دي نو هغه په سوزکو کې وړی کېږي چګی نه که ته څنګه یې ښه ټیک ټاک خوشحاله یاره دا چګی چې دی دا ډېر ښه ښکاري دی او دا د ګیزا زوی دی ګیزا کاکا څنګه دی کور خیر دی ښکار کې اوس ښکاره خوشحاله شي ښکار له ځې راځې ما چېرته ښکار له بوځه ښه ډز مز نه کومه خو هسې مې ښکار خوښي یاره ډېره مهرباني یاره زما هسې دا ښکار مار او دا منډې ترډې خوښي دا زمونږ دوکانداران دي های وایي چې اوس به په مینه پسې هم چېرته دوکان ګورم السلام علیکم څه حالت دی جي چوټې شوې دوکان دې وختي بند نه کو ها او کار ښه روان دی لاکډاون سره خو خراب شوي نه ها نو حکومت څه مرستې کوي که نه کوي تاسو خو وروره دغه دوکان دی بل خو هېڅ هم تاسو ها او بس مالونه هم راوړي پراته وو تر اوسه پورې پرونۍ ورځې پورې سخت لاکډاون و او د اختر مخه ده نو د اختر مخه ده یاره نن دغه تقریبا 2 غنټې کار مو کړو ښه او خدای راستي چې ډېرې خراب کړي وو که نه سړی د دنیا یې وواله دنیا یې ټوله وواله او خصوصا زموږ دا خو ډېره غریب موږ خو غریز خلک وو بس دې کې نور هېڅ هم نه پسمانده علاقه ده سهار مزدوري وکړو ماښام یې وخورو موږ سره خو توخه نه جمع پونجي ما سره یې سارې روژه ماتې ده خوشحاله اوسئ ډېره مننه کوم السلام علیکم خوشحاله اوسئ ملګرو دا تاسو کتی شئ دا خیدونه د خلکو ونو ته خېجولي دي دا دې لپاره چې دا وچ شي نو دا بیا د څاورو دپاره استعمالیږي دس از فاوډر د څاورو د خوراک دپاره دا ګورئ د کیکر دا ونه ده نو ځای په ځای ورته دا خید دا ګېډۍ دي وخېجولي دي دې کې یوه قودۍ یوه پکې ګېډۍ بیا پکې ګری جوړ شي بیا پکې د هغې نه چې کوم دی وړوکې غوندې هغې ته چې بس څه نوم وایي خدای خبر ټوپ خو د ټانټو هغې ته وایي نو دا منګه روانو او یو ګاډي ولم دی السلام علیکم زی جانانه زی دا دلته چې کوم دی نو داسې ګاډي تېرېدی شي چې هغه فور ویلي تکړی زوروري په دې باندې عام ګاډي نشي تللی ګیر چاپېره خیدونه باراني ورځ لیلوڼۍ شانګله د سپین غر دا سپین غر چې و نو دا یو په پاړه چنار کې هم تاسو سره مې شریک کړی یو دلته زموږ هم سپین غر دی سپین غر ګورئ دا د پښتنو یو شریک احساس دی دا د چا دی نه یوازې دا پورې ګورئ ځای په دې غرونو کې دا کلي دغلته پکې نیکان پاتې کېږي او روان یم بازار ته روان یم خلک ملک هم روان دي او دا جوړې زما په خیال تاج مالوکه په خیرونه تاج مالوکه واپس شوې دنیا دې ګوري دنیا ته به څه پیغام ورکې دکان کار دی وکړو دکان بس شي کو ها پیسې کم دی اشیا خو بانو کنه لاکډاون خراب کړو یاره نو دا به څه کېږي دا خو ټول غریبانان خلک دي د دې به څه نو زمونږ څه وس کېږي
وس نه د خدای په چارو مو وس نه کېږي که نه تبریدي افسران نو او کنه دا افسران چې کوم دی نو زه خدای به خیر ورځې راولي که خیر انشاءالله ښه نور ښه که نه خوشحاله راته اوسي ډېره مننه کوم ژوندی راته اوسي دا نورو نیکانو سود سودا راغستې ده دیو بازار ته تلي ځان له بکریانې راواغستې فروټ نیکانو په خیر رالی ستړي مه شئ څنګه یې ته ښه نیکه ټیک ټاک د کوم ځای نه رالی شیشڼ نه ته څه کار کوې په خپله ښه کولې مزدوري پکې کې که نه ښه کولې له ځای راځې یاره دې کولې خو زمونږ ډېر ځوانانو خواړه ګرانه مزدوري ده کاکا تا کړې ده څو عمر دې د کولې مزدوري کړې ده تقریبا 17 کاله خلک وایي چې بیا په زنګونانو د سړي دړي پښتورګي خوږېږي په چړۍ نشي خطی سای بندېږي همداسې ده څه به کوو یاره دې شانګلې کې به بل څه روزګار را پیدا کوو نو څه لاره نشته موږ سره که نه زه یې ورشئ خوشحاله راته بیزې سرله روانې دي دا بیزې کوم ځای ته وباسې سرله زړګیا سټ ته یې بوځې دې بیزې ته یې دا څه شی اچولی دی چې دا ګدې ته دې ول اچولی دی دا کڅوړی ورته وایي دا دې ولې اچولې ده ښه دا بیزه لنګه ده که نه بیخي تندی ده ملګرو دې بیزې ته د کڅوړی اچولې ده د دې ګدې ته تر څو چې د دې بچي دا ونروي او دیو ته دا پاتې شي نو دا بیا د چایو دپاره دیو استعمالوي نو ها په خیر دا زمونږ نور نیکان دي یو په دې سوزکو کې رواني ښه نو څنګه پاڼه ماڼه خشاک مشاک ډېر دی بیزې پی کوي ښه پی کوي ګزاره پې روانه ده د بیزو دا پی وایي چې خواږه ډېر چایو دپاره استعمالوي که نه او داسې مې مولیدل دی وایي چې کومه شپېلۍ کڼی نو چې دا بیزه پکې اولوشي نو هغه شپېلۍ بیا ډېر ښکلی اواز کوي دا به څه وجهی د دې پویو کې داسې یو اثر که نه بل دا چې بیزه او شپېلۍ او دا شپنکي خو شپېلۍ وایي که نه نو د دې سره یو تړون دی که نه خوشحاله اوسئ ډېره مننه دې کوم دا زما یو بله خوش قسمتي ده باراني ورځ او زما هغه قاري صاحب چې ما ترې جومات سبق ویلی دی ټماټر یې راغستې دي او جامې راغستې دي قاري صاحب ډېر ښه هنرمند هم دی ټیلري هم کوي قاري صاحب السلام علیکم قاري صاحب څنګه یې تاسو یاره قاري صاحب یقین وکړئ جومات ته ننوتمه نو هغه ستاسو هغه ګدۍ مې ولیده چېرته چې به تاسو موږ ته سبق وایي چېرته چې به موږ ناسو نو بیا مې دا هم وویل مې زموږ قاري صاحب چې و نو هغه به موږ وهلو هم ډېر نه هغه روایتي قاري صاحب نه نو قاري صاحب اوس چېرته را روان یې سوات کې څه کول تاسو اوس تاسو سوات کې پاتې کېږي قاري صاحب وهی قاري صاحب وایي پکې بلها رد و بدل شوی وي زما خبره چې تر یاره رسي قصې خو ډېرې بدل شوي دي موږ خو د اوښ په شاس پوه غړو قاري صاحب نو اوس سوات کې پکړی ښه نو اختر له ځای راځي اختر شو قدر له نیکه ښی ټیک ټاک ها مور پلار خوال راي قاري صاحب نن ما سره نه پاتې کېږي ډېر خوند به وکړي اختر سبا شته که نشته شکمن دی که نه که نن ما سره روژه ماته کې قاري صاحب د زړه نه ته وایم خوند به وکړي نور ښه یې قاري صاحب که نه الله درله صحت درکړه الله دې راته ژوندی لره ډېره مننه کوم قاري صاحب السلام علیکم خوشحاله اوسئ قدرمنو دا و زما قاري صاحب های وایي داسې نیمګړی دی دیدارو چې هېڅ پوه نه شوم لکه له چا نه چې روژه په مازدیګر ماته شي دا زمونږ نیک دی قابل شاه دا زمونږ بل نیک دی د لالاګي زوی دلته وړه دوکانداري روانه ده دا خلک خوشحاله دي دا ځایي اقتصاد دی نیکان دي دا نیک دی نیکه ته څنګه یاره نیکه السلام علیکم کاروبار څنګه روان دی دوکانداري ښه ده د کووډ 19 خیال ساتئ که نه ماسکونه راوړي دي او ډېر خراب کړي خو نه یې دی لاکډاون ماکډاون که نه خراب شوي دي که نه ټول دوکانداران بې حاله شو یاره نو بس صبر به کوو او احتیاط به کوو که نه نور حالات ښه دي موسم ډېر ښکلی دی ستاسو د کلي زبردست دی که نه نیکه ته څنګه یې د شیشڼو موسم څنګه دی ښه برابر دی که نه روډونه موډونه نالۍ لختي خو نه دی راغلي هر څه برابر دي او خیدونه میدونه خلکو ورېول اوس به جوار کري او بیا به کډې مډې بانډو ته کله ځي روژې نه پس به بانډو ته ځي ښه خوشحاله راته اوسي ډېره مننه کوم اوس زه نواز آباد سرګي ته راورسېدم دا زما د ترونو کورونه دي دلته موږ ګرځو راګرځو نخترونه مو لري دلته زمونږ یو نیک دی چې هغه ډېر ښه نیک دی کاکي های چړوکې ومه دې کاکي سره به مې ټپه کوله او اختر په ټوقو راغې نه مې اوږی شته نه د غاړې تاویزونه کاکي ټپه کوه ټپه هسې وکړه په طرز کې مه کوئ هسې نه تخت اللبس وکړه کاکي دې خلکو ته پته ولګي چې د شانګلې خلک څومره په شعر مین دی په ټپه مین دی یه کاکي پاتې مې مه راوله یې هسې ټپه وکړه
یا نو دا خبرې چې کوي دې په ځای ټپاو که کني نه ستا به پې څه وشي زما به زړه ټکور شي هسې ټپاو که ته د دې صحت نه یارېږې ښه ته یې بیا تنګې ته ورته به وایې چې ما ته اوس هسې ټپې کوه یاره د کلي دا خلک خو دقه څیزونه وخواړه چې ته ما تنګېزه تا ایګویسټیک دی خدای ته وګورې مینه وکړې سړیه مینه ښه شی دی مینه خوشحاله راته اوسې ډېره مننه کومه زه اوس رالم اعظم زمونږ د بجلۍ د دوکاندار دی یو قسمه که نه نو هغه ډېر ښه سړی دی بیا د اعظم یو بچی دی دا زما شاګرد هم دی نو دی وایي چې زه به تاله سودا راکړم نو ما اعظم ته رنګ وکړم هسې نه چې دی د خپل اټیچمنټ یا تړون د وجې نه سودا ارزانه راکړي د کلي خلکو ته به فایده ورکوو خو دلته مې یو ماشوم ولیده یو روایتي څادرګی په اوږه باندې والی دی او ډېر ښه سټایل کې دی ته وښیه دا لاس کې رسره څه دي بیا لاس کې ورسره ګیلنګی دی دا زمونږ د کلي رواج د اختر راوړی و نیکانو له د اختر راوړی څه و په دې کې پی و نو میخه دې لنګه ده څو پی کوي پوخ سیر پی کوي ملګرو دلته پوخ سیر کچه سیر نیم سیر دړی دا داره دیو د پیو اندازي ښه نو میخه تل وشي که په پلار باندې باندې ده پلار باندې ده او ته لګیا میا کې نور سبق مبق وای که نه سویم کې لسم کې دا څه ویه لکه ته خوړو کې خاصې نو او کور دې کوم ځای کې دی مولا ماڼۍ کې نو اوس به کور ته ځې اختر له بس دې ځای نه سودا مودا وړي څه به وړې اختر له څه مټۍ به وړې زه به اختر کې راځم ښه ویپر بسکټ به راباندې خورې ښه او ښی نور که نه لوی سړی شي یاره ملګرو داسې د ساده سوچه کلیوال خلک دې دومره مینه وه پکې نیم سیر پیدا د میخه کوي دا اوس زه د خپل کلي بازار ته راغلی یم دلته یو پیر صاحب دی او دا پیر صاحب دلته نسوار خرڅوي نسوار دا پراته دي دا پیر صاحب ته څنګه یې ماسک خو دې لګولی دی خبره تیزه کوه که نه که د خلکو نه شرمېږي نسوار خرڅېږي په روژه کې فن یې نشته دی د ورځې څو مالو باسې ښه په خپله نسوار کوې که نه یاره د روژه ماتې نه پس و چې سړی چیوس کې او نسوار کېږي نو بس بیا اووم اسمان کې ښه برابر یي که نه نو خلک راځي سودا د نه کېږي او سودا کې بوزه چې به گزاره کوي بوزه کې گزاره کوي که نه او دې چینار درې ډډه والي یاره دا ډېر تاریخي چینار دی ملګرو دا زمونږ د کلي یو ډېر دنګ چینار دی څنګه چې تاسو ته ما وویل دلته به مرغو شور او قصې به وي دا خلک ملک راغونډ شو دا زمونږ لیلونۍ اډه ده په دې اډه کې دلته سستا بازار هم لګېدلی دی خلک سوداګانې هم کوي ماشومان هم راځي د اختر مخه ده نو ښه ګڼ مخلوق راغلی دی دا زمونږ د کلي یوه سکاوه ده اوس ورته چې کوم دی نو هیر ډریسر ویلی کېږي پخوا به یې دې ته چاپ وې موږ چې هم واړه نو داسې به یې راټینګ کړو په دوه کسه به یې نیولي ویښتو ته ای کتې پتې بچیا ما ترې خپل وخت را یاد کړو څنګه یې زویا ښی څه نوم دی دی یارېږي ویښتو ته که نه یاره جي دې ویښتو ته چې به زه کېناستم او چې کومې چغې به مې والې او لتې به مې ټکولې ما وې چې غرق شوم د بادامو ټرکونه مې لاهو شو چې ویښته به رانه کله واړه کېده خو دا ځوان ډېر په تسلۍ ناست دی غوږ نه وایي استاد ګله دا واړه د نن سبا ډېر تکړه دا څه وجه ده استاد جي دو بلد شي د خلکو سره مونږ خو به چېرته په میاشتو په کلونو بازار ته رونه وتو نو ځکه به ګډوډو یاره ځوانه ژوندی اوسې مه خرابېږې شاهرخ خانه ویښته دې لاړه